تاسو فی تاسو کله فی تاسو نه لټ فی تاسو دو خپل ایمان ښکاره مکو بیا وایي دې خلکو کار مه لره وکړه الک بس خلاص شوې کنځلې دې سړی دی دا کنځلې څه دې چاله دا وخت شوڅه کنځلې در خلاص شوې زه دام یو تاریخ مو جوړ کړل چې کنځلې در خلاص شوې راځه په خیر ورکینګ بس پرېږده وایه پرېږده ورکینګ وایه خلاص کنځلې زړه دې تاسو سور زړه مې نه دی تش کته خو ما سره مخ ناس په تابینه به ماس کړی و زړه مې نه دی تش ګوره خو کله په لاس درغله ما ټول می ژوندۍ وخوره خورم ښه سیده ومې خوره ستاسو بستر ایوه اوس ان شاء الله تخو خبرې کوو سیده خوښه دي ده اوس خبرې کوو اوس څو ورځې وروسته محرم را روان ده کنه دې محرم کې ته ځان په زنځیرانو وهې ولې نه ښه کوم امام دې زړه سره درته ویلي کوم اهل بیت درته ویلي کوم اسلام درته ویلي کوم قرآن درته ویلي چې دا کار ویلي بس دی مو حسین سره خو دا ایمو امامانو سره دومره مینه ده ایمو ته نصر قربان ده شابس افرین خو که امام درته ویلي و کینګ جان دې زړه سره چې دا کار مه کوه ته یې ولې کوې بیا به هغه کار مو نه کوو په الله مې دې قسم وي چې امام حسین علیه السلام په کربلا کې تاسې ته قسم درکوي موږ ته هم قسم راکوي موږ دغه خبره منلې ده الحمدلله تاسې نه منئ هغه وایي دا کار مه کوئ کوم کتاب کې لیکلي ده چېرته لیکلي ده قرآن کې لیکلي ده داسې خبرې وکړه سکرین ته راوړه په سترګو دا د چا مکتبه ده دومره خط خو به ویلی سي او بس یا خیاطه و ما ته وخه دا د تا کافي کتاب ده کافي کتاب خو به دې منې ولې الشيخ كليني بنزم جلده 520 صفحات فدي كتاب كيسواي عن ابي عبد الله عليه السلام وكس ابي عبد الله عليه السلام بيز تو كده وای ماري ریکارډ سٹارټ کړی دی وای ابي عبد الله عليه السلام شوف د پښتنه درنه کوم وکینګ دی ابي عبد الله ریکارډ سٹارټ کړی دی ته وای ته مخته کی سواکه في قول الله عز وجل امام صادق علیه السلام درو پیژنم د اهل بیت و پیژنم د سره امام صادق علیه السلام وایخه في قول الله عز وجل دي الله جل وعلا دي آيات په تفسیر کې وایي ولا يعصينك في معروف دا دي اتويستمي سفاري دي سورة الممتحنه يولسم لمبر آيات ده وسوغورا المعروف امام صادق عليه السلام وایي الا يشققن جيبا غريوانون بنشلو ولا يلطمن خدا مخبنوه سنبنوه ولا يدعون بالويلا او تشغي وبريادون وويلاوي بنكو ان تردي بل صبر دي زكي وسوغور وسبسي وغور ابا جعفر عليه السلام كو بيزني جعفر سمعت يقول تدرون ما قوله تعالى توي بدي بويجي سيدي الله دا قول شيء ولا يعصينك في معروف قلت لا دغه کسور توای عمرو بن ابي المقدام دا ورته وایي چې دا په دې کې یا امام د تا خبره څه شي ده ده ورته ویل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وای نبي عليه الصلاه والسلام ویل لفاطمه عليها السلام اذا انا مت فلا تخمشي علي وجها نبي عليه السلام وای فاطمه رضی الله عنها ته ویل چې کله زه مړ سمه نو ته به په ما باندې مخ نم ګرګالي کوي ولا تنشري علي شعرا ويختان بنب بروي نبيش كوي ولا تنادي بالويل او تب بريادون نكوي ولا تقيمي علي نائحة او كما باندي بتشغي وبغاري نوهي ثم قال بيا امام ويل ابا جعفر عليه السلام هذا المعروف دا واي معروف دا دي يو راس وسط دا دي امام الصادق عليه السلام خبره غاسب امام تنفين نكون خبره ورا ما بر وکړه سي نه د امام حسین علیه السلام خبره درته وکړم د امام حسین بس امام حسین خبره زه درته وکړم امام حسین چې مسر بس اگر څه خرام مو متنصر قربان دي متنصر قربان دي بس وکم د خبره حسین علیه السلام متنصر قربان دي دا خو نو واست داسې چل کوي زه اوس درته خیمه ته اوس امامان مني اهل بیت مني کوي موږ منو په ایمان وایا به انصافي مکه زید مکه خپل منم دا ولې تاسو منم نه زه خپل منم امام صادق علیه السلام وایي دا کار مکوي تاسو کوي اوس مثلا لا that's cheating دی نه دا کتاب دې نه مني ولې نه منم خو دا درته وایي قرآن کو تاسو قرآن کو نیم می کړه دې قسم دې تاسو قرآن شو په خیا او زی خو للی تاسو خبره ده کنه یعنی دا دې مو قرآن د تی نه مني کنه
زه ولې نه منم قرآن څنګه نه منم کافر به شم قرآن څنګه نه مني خو ته وایې د تاسو قرآن نیم د نیم نشته وایي تاسو والا نشته مو والا پوره دی باید مو قرآن یعنې دوه قرآنونه دي په دنیا کې دوه نه دی خو ستاسو والا چې کوم قرآن دی که نه د ستاسو کسان چې کوم هدیه کوي دغې هر څه الټه وي د مو قرآن ولټه قرآن ده که نه بس ما خو نه دی لیدلی چې یو دقیقه دا تاسو چې کوم قرآن تلاوت کوئ یا قرآن لري دا چا درته راوړی تر تاسو پورې دا بس چا راوړی دی ستاسو ته هم لاړ دی موږ ته هم لاړ دی خو تاسو واکینګ جان د زړه سره دا خو د ابوبکر او د عمر او د عثمان قرآن کریم ده منمه تا خو دا اوس ابوبکر او عمر او عثمان ته د زړه سره کنځلې دي وکړلې ته څنګه شرمېږې نه چې هغه چا قرآن درته راوړی او هغه قرآن تلاوت کوي او هغه خلکو ته بد ورد او کنځلې وایي ما درته اوس ویله ما ستاسو ته احترام کوم د ټول دین احترام کوم خو د تاسو دین احترام نه کوم څه شی هر دین احترام کوم خپل دین احترام کوم قرآن احترام کوم اهل بیت احترام کوم امامان احترام کوم قرآن احترام کوم ستاسو دین احترام نه کوم ستاسو عمر ابوبکر هیڅ احترام نه کوم دغه احترام نه کوي نه ولې وکړو ولې په کوم سبب نه کوي ولې نه کوم د حسین شهید شوی دی مو نه حسین علیه السلام نه کوي ما حسین علیه السلام رضی الله عنه هغه نه کوي هغه د جنت د ځوانانو سردار ده تو وایې چې زه د ابوبکر او د عمر او د عثمان قدر او احترام نه کوم ولې په څه سبب نو ولې وکړم داسې څه شته چې تاسو احترام کوم څه شته څه یې کړي دي کچیرې مې د تا کتاب نه درته ثابته کړه چې علي رضی الله عنه یې احترام کړی ده او عمر رضی الله عنه خپله لور د زړه ټوټه ورکړې ده بیا ورکړې ده او ورکړې ده دا ما غلطي وکړه دا ماته پته ده ما ګناه وګټله خو بیا زه احترام نه کوم ګناه مې وګټله یعنې دومره احترام نه کوم دا ماته پته شته زه حوصله خبرې وکړو په حوصله علي رضی الله عنه له عمر رضی الله عنه سره کنه مینه درلودله چې لور یې ورکړې وه کنه بس دا پته مجبوري وه څه دا پته ماته نشته ده راځه له چا نه مه شرمېږه ماشاءالله نن ځوان یې راځه غیرت وکړه نه چا نه ډارېږم هېڅ هم نشته علي رضی الله عنه کنه له عمر رضی الله عنه مینه درلودله چې لور یې ورکړې وه کنه زه څه وایم الله اکبر الله دې هدایت در نصیب کړي امام علي علیه السلام د عقیدې امین تاسو سره تاسو څوره ناست دي کنه دا ټول سره امین راځي ته راځي ګوري کینګ جان ګوره په خدای قسم د حق په لټه کې سي موږ ګوره دا څومره توهین دی وکړل سپکاوی دی وکړل موږ ګوره هیڅ نه دی درته ویل موږ بیا هم د خیر اراده درته لرو موږ که چیرې د بدې خبرې جواب په بدې د انسانیت په خاطر کې ما هم د تمومونو احترام لرو او د دین په هغه کې موږ هیڅ احترام نه لرو کینګ صاحب د حق په لټه کې سي زید مه کوئ عناد مه کوئ په خدای قسم اهل بیت چې موږ منو که تاسې خبر سي د موږ د ځانونه او اولادونه او مالونه هر څه تر دوی قربان سي خو په خدای قسم اهل بیتو چې موږ له څه شي منع کړي یو والله بالله ثم تالله قسم ته غوږ شه که چیرې امام حسن حسین امام باقر صادق راته ویلي وای چې په ما باندې ځانونه ووهیه په خدای قسم ځانونه به مو ټوکر کړي وو د دوی په مینه او محبت کې خو دوی نه دي راته ویلي دوی وایي دا کار مه کوئ دا د اسلام خلاف عمل ده دا د قرآن خلاف عمل ده لا هېڅ خلاف نه ده اوس ګوره دوی راته ویلي دا کار مه کوئ یعنې تو خپل ته وایې ته کنه له امام حسین علیه السلام سره مینه لرې کنه نه د ټټر ویله ګناه ده اوس زه څه درته وایم امام حسین علیه السلام سره مینه لرې ولې نه لرم سر مې په قربان امام حسین علیه السلام خبره منل مینه ده او که د هغه دي ګوره کینګ جان د امام حسین علیه السلام خبره منل محبت و مینه ده او که خبره نه منل محبت و مینه ده خبره منل محبت و مینه ده او بس مو بس الله بس خبره چې د امام حسین علیه السلام خبره منل مینه او محبت ده الحمدلله موږ خبره منلې ده د خدای په فضل سره او منو یو بیا به منو تر معاویه رضی الله عنه نه مخکې قسم په الله خبره منو تر عثمان رضی الله عنه نه مخکې قسم په الله خبره منو تر ټولو صحابه وي مخکې خبره منو چې کومه خبره موږ ته په صحیح سند سره رسېدلې ګوره د تاسې په ټول مذهب کې له امام حسین علیه السلام نه شپږ روایتونه دي او د ما په مذهب کې څونه دي درې څلوېښت روایتونه موږ په مذهب کې د امام حسین علیه السلام لرو څوک ورسره مینه لري د تا په ټول مذهب کې د امام حسین علیه السلام شپږ روایتونه دي او د ما په مذهب کې زمونږ روایت د تاسو 50 زمونږ زړه سره مینه نه زړه سره په خوله مینه شو دا یو روایت زه درته پیش کوم منې امام حسین علیه السلام وایي دا کارونه مه کوئ هغه ده کوم کتاب دې درته وایي مستدرك الوسائل الكافي وسائل الشيعة دا دي تا ټول کتابونه دي درته وایي دا کارونه مه کوئ او ته وایې نه موږ یې کوو
ورځه ځه الله دې مل شه بله ورځ سوالونه در سره لیکه راوړی ښه کنځلې مه ته ولې د چا عقیده چړي و دې الله بنده ته اوس نه خپل مذهب منې مو خو تا ته نه دي ویلي چې ولې نه منم زه خپل مذهب نه منم نو بیا تا سره دا قبیل دي خپل مذهب خورم دلته یو بل کس راپورته خپل مذهب نه منم King کتنه غلی شه دوی خدای دې دوی کیما والے دې نیم سمون دوی د تا کتاب مرګله راواخله مرګله راواخله ګوره هغه خو د خدای پیغمبر ورته ته کنځلې بس هغه هغه درته وایي وایي دوی په خدای او پیغمبر کې وایي ما اعوذ بالله تو خپل خدای دې ته مسلمان وایي ته کتر اختیار ځان مسلمان بولې دا کس مسلمان و او مسلمانو الله ته کنځلې کولې تاسې په مذهب کې مسلماني ده الله ته نه دي کړي الله ته کنځل نه دي کړي الله ته وکړي بیا ړوند وي کوڼ وي سړی وایي تاسې په خدای کې دي تاسې په پیغمبر کې نه هغه ستاسو خدای که نه بس ته نه پوهېږي دا زمونږ بیا حساب دی ښه کاري صاحب دا زمونږ حساب دی بیا یعنې د مون خدای بدل دی تاسې له خدای نه نه خدای بدل نه دی بس دا خبره بله ده مه چېړه دا تاسې په عقیده کې اهل بیتو ته ماته د تاسې په عقیده کې الله ته کنځلې کول پروا نه کوي که نه نه الله ته کنځل پروا ولې نه کوي انسان ته الله ته کنځل وکړي نه دا خو سپی نه بدتر شو دا اوس همغه کس وکړه بس دا بله خبره ده که نه ما درته وویله که نه دا بله خبره اوس ګوره اوس چې ته کوم کار کوې ګورې مسلمانانو زه دغه یو ځای زه اوس تا ته تې ولیکه چې دا مکتبه تشیع دي تاسې مکتبه زه درته ښکاره کړم دا ګوره د تا مکتبه ده د ما مکتبه هم نه ده چې بیا داسې ووایي چې قاري صاحب دا د ما دا د تاسې مکتبه تشیع ورننه زه ورته ولیکه دا د تا المبسوط د شیخ طوسي کتاب ده اول جلده او د دې 109 صفحه ده واما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فانه كله باطل محرم اجماعا دا د اجماعا ټکي ته وګوره دې ځای ته د اجماعا ټکي ته وګوره ګوره د ټولو شیعو ملایانو د ټولو شیعو اغاګانو مجتهدینو یې د ټولو په دې اتفاق د اجماعا ماتم کول چغې پر یادونه زنځیران وهل جلوس کول دا ټول مکمل وایي حرام او ناروا دي ګوره یو څه وایي بس اوس مو خوله درته په بله واوړي مه خوره خیر زنځیر درسه منم پتری درسه منم دا ایمان دا ملا دي څه وایي اوس مړې دا ملا دي څه وایي صحیح ده که نه منم که نه دا در سره نه منم هیڅ هم درسه نه منم نه درسه ژړا فریاد ګریوان دا هیڅ درسه درسه نه منم ان زنځیر پتری دا ما کینګ تا وایي چې زه اهل بیت منم چیرې اهل بیتو درته ویلي چې دا کار وکړه بس دا مو عقیده ده که نه کاري صاحب عقیده دې د چا ده عقیده د څنګه وي چا وي د چا وي له چا له یهودو دې راخیستلې نصاراو دې راخیستلې له هندوانو دې راخیستې له چا دې راخیستلې دا چا نه راخیستې ده عقیده تا ما د قرآن او د اهل بیتو ده ما د قرآن او د علي او خدای ده ښه خو دا علي او خدای او پیغمبر او اهل بیت ټول درته وایي دا کوم کارونه چې کوي دا د اسلام خلاف دي اوس بس دا مو عقیده ده که نه بس خلاف دی دا مو عقیده دی دا زمونږ لا اله الا الله محمد رسول الله ای دی الله بنده زه درته وایم چې 12 امامان دي دې کارونو ته حرام وایي چې دا تاسې کوئ ته وایي دا د ما عقیده ده دا تا عقیده له کوم ځایه راغلې ده دا 12 امامان ستاسو والا به وایي دا زمونږ والا داسې نه وایي دی تاسو یعنې د موږ امامان وایي چې ځانونه ووهیه نه تاسو امامان مه یې څه مه وایو خو د اهل بیتو امامان هم وایي مې وږیه د هغو خوا در باندې بدېږي وکینګه د زړه سره والله العظیم د امامان مهربانه کوشتنه دغه به چې سره ویلي نو کاري صاحب کوشتنه کاری مری کوشتنه ما چې ته ته کاری صاحب پلان لګي پیام لګي خاصو خبرې وسکم لګي سو خبرې وسکم دغه څه هو دا څور ته وایي تاسو ولې دا توهین کوئ دا امام درته ویلي دي کتاب درته ویلي دي دا توهین ولې کوئ دې کې ستا کار نشته که نه تاسو خو د خپل کتابونه نه منئ خپل امام نه منئ څوک چې امام نه مني هغه مسلمان ده که نه ده تا ته وایي امام مني تاسو د خپل امامان منئ راځه کینګ راځه ما ته داسې بې له کتابه بله خبره وکړه امام علي رضی الله عنه چې څوک نه مني دا مسلمان ده که نه ده څوک امام علي او امام حسن چې څوک نه مني دا مسلمان ده که نه ده ځین څنګه څوک نه مني هغه کافر دی تابوس خدا اوس تاسو نه منئ اوس تاسو نه منئ د الله په فضل سره ښه اقرار دې وکړل په خپله خوله دې اقرار وکړل چې موږ کافر یو ځکه چې نه امام علي منو نه امام حسن منو امام حسین منم امام علي منم 12 امامان منم ټول منم خو ستاسو والا چې کوم دي که نه دا
د خلی خزلې د تاسو ولا کوم کتابونه دي کنه د تاسو ولا کوم امامان دي د تاسو والله ولا کوم كلمة كتابونه يودي دا فرسان په ټولو کې به دا درته دومره په لوی تابلې واړې کنه کړي چې بیګم هم کنځري کړي دي ولې مې په تابلې کوي دا د تا مکتبه ده د تا په مکتبه کې څوک لاس نسی وهلی مکتبه الشیعه په انګلیش کې ویلی شي شیا دا بل پسې ووایي لاندې په انګلیش هم لیکلي دي Online library. Shia online library. د تا مکتبه ده د تا په مکتبه کې همدا شیخ توسی صاحب ده ورته وګوره شیخ توسی صاحب دی وایي دا کارونه د موږ په مذهب کې چې دي دا نسته دا ټول باطل او حرام اجماعا اجماع څه معنی په اجماع پوهېږي ټول شیعو د ملایانو په دې اتفاق ده چې دا کارونه حرام او ناروا دي او ته وایې دا د پرېږده ما ته ولې ده ښایي ته ما ته ولې ښایي ته د خپل کوم کسان د دې د کوم تبلیغ کوي د خپلو کسانو ته وکړه دا موږ ته ستا هېڅ ضرورت نشته دا موږ ته شوی دی ډېر دا کس موږ ته دي موږ قرآن لرو امامان لرو دا مخکې راغلل موږ ته اجازه نه دی د کتاب نشته دا مخکې راغلل د الله او د الله د رسول توهین یې وکړل د الله او د الله د رسول توهین یې وکړل دې سړي دغه د عادل خان په نامه څه ده ته 12 امامه یې عادل خان صاحب کوشه د یزید زمانونه کوشه با کینګا لر شوا غړېګا د یزید زمان ها یو دقیقه صبر موږ د یزید زمان یو مې کو تاسو کې کني بیا کو پر وتا کوم خلاص کوتا دی له وخت درکو ګور یو څوک چې د اهل بیت په نامه باندې یو څوک چې د اهل بیت په نامه عام خلقو ته دوکه ورکوي او د اهل بیت له نامونه استفاده کوي او د اهل بیت توهین کوي او د اهل بیت سپکاوی کوي اهل بیت کوم کار نوی کړی یو څوک ورپسې تړي موږ تاسو به دفاع کوو که به نه کوو بس تاسو یې کوئ مو اهل بیت منو نه خیر اوسې اهل بیت دفاع کوو اهل بیت مونږ منو امامان منو برای امامان منو 14 معصومین منو 5 تاک منو راځه ګور راځه لیک داسې فیصله وکړو د مسلمانان به مستفید سي قرآن منم بسترګو مننه الحمدلله الله پاک دې نورم توفیق در نصیب کړي چې قرآن او اهل بیت ومنو په حقیقي معنی باندې اوس ګوره تشه یې زه نه درته وایم چې سني سه ګوره د زړه سره زه تا ملامت نه بولم زم درته نه وایم چې ته شیخ زم درته نه وایم تا خپله کېده دی ما خپله کېده تا خپله کېدې کې خدای خوشحال ساته ما خپله کېدې کې خدای خوشحال ساته زه عقیدم لرم دینم لرم ته ماته خو لږ صبر وکړه ګوره ته اوس راځې وایې چې زه اهل بیت منم راځه ما ته د اهل بیتو مذهب ته د تا کتابونو تصرف ښکاره کړو چې تا نه یې ولې دا د اهل بیتو مذهب یې ولې درنه پټ کړی ده دې اغاګانو دې ملایانو دې دا د اهل بیتو مذهب له تاسې ولې پټ کړی ده زه تا ته نه وایم شیعه سه خو د امام علي علیه السلام حقیقي عقیده خو ومنه په لیاز د علي د علي رضی الله لیاز منئ په لیاز د حسن او حسین که د هغو خاطر کوئ خو د هغو مذهب او عقیده ومنئ چې هغه څه درته وایي هماغه وکړئ زه خو نه درته وایم چې راسه د ابوبکر څه وایي هغه ومنه زه خو نه درته وایم چې راسه عمر څه وایي هغه ومنه زه درته وایم چې امام حسین څه درته وایي هماغه ومنه بیا به دې زه ومنم چې ته اهل بیت منې اوس وګوره د زړه سره د تا عمل د اهل بیتو خلاف ده د تا عقیده د اهل بیتو خلاف ده د تا هر څه د اهل بیتو خلاف دي دا څنګه منل دي چې اهل بیت درته وایي دا مه کوه او ته کوې دا څنګه د اهل بیتو منل دي بیت خو ډېر څه یې که نه ستاسو لوی بدا زمونږ عقیده دی موږ زړه نه ده بس یو راته ووایي هغوی موږ دپاره ډېره قرباني کړې ده مونږ دا قرباني دا مونږ قرباني دغه ته چې موږ زنځیر وایو موږ ځان وینه وباسو موږ دغه شپې ورځې دا غم کې تېرو دا د مونږ قرباني ده څنګه قرباني ده زه نوم نه اخلم ستاسو یا وایي خلاصه ستاسو چې کومه نه وي لا نه یې خلم ما خوله پرېږدوم نه خلم ښه صحیح ده قدرمن سي ښه اوس دا شپې مونږ دپاره صحیح ده دې کې کار مه لرم ما وایم ولې خرپوي ستا کېده دا ودرې صبر ګوره په دې شپو کې تو وایې چې زه دا شپې پر موږ قرباني کوو دا د تاسې لوی امام ده غوږ اوس غوږ او دا که ته نه منې نو ته بیا شیم نه یې الشیخ طوسي شیخ طوسي صاحب خو به دې منې کینګ جانه زه یې چوک نه منم ښه نو شیخ طوسي صاحب چې ته نه منې نو ته خو شیه نه یې زه شیعه نه یم زه مسلمان یم زه کافر یم زه کوم ته څه وایې که نه دا زه تا سره بیخي نه منم نعره تکبیر یا علی مدد ښه کینګ صاحب دا خو ما نه دي درته ویلي چې زه درته وایم دا خو د تا لوی شیخ طوسي صاحب وایي شیخ طوسي د شیعو د 12 امامه و د ټولو په دې سړي اتفاق ده چې دا د موږ د مذهب امام ده مجتهد ده شیخ الطائفه ستا سره یې نه منم په ستا خولې یې نه منم څه ته وایې که نه څه ته دا نه منې ته شم نه ته په تا خولې یې نه منم خو زه نه درته وایم ولیکه د ده کتاب ولیکه المبسوط ولیکه مبسوط للطوسي دا ولیکه چیرې ولې چیرې چا کېده ولې چیرې خو هغه هم غلط شو دا کتاب چا ولې دم کوي الحمدلله
کمی له قرآن او له ټولو امامانو چې ته کوم امام منې لکه مې له دې ناروا او حرام درته ثابت کړل بیا خو به انشاءالله دا کار نه کوي. ها یعنی ته اوس وایې چې پیغمبر په غلطه لارې و. نعوذ بالله. یعنی پیغمبر ماتم کړی ده؟ پیغمبر نماسی څوک دی؟ حسین علیه السلام ده. ها هغه تاسو مانوئ که نه مانوئ؟ د موږ د زړه سر ده، د موږ ځان او مال او اولاد د ټول ترې قربان وي. کمی د امام حسین علیه السلام نه دا درته ثابته کړه چې څوک ماتم کوي، زړاګانې او فریادونه او ماتمونه وغیره کارونه کوي، دا حرام او ناروا دي، دا به نه کوي. بیا دا خو مو تا نه پیل ځل واورېدو دا شی، دا خو مو اوسه پر اسلام کې نه دي اورېدلي. قیامت نه علي جان، تر قیامت پورې علي جان په خدای مې دې قسم وي چې د تا کتاب او د امام حسین علیه السلام صحیح ترینه خبره چې زینب علیه السلام ته وایي دا اوس یو دقیقه ماته وخت راکړه، دا د تا له کتاب نه درته وښیم. مستدرک الوسائل للمیرزا النوري د دې دوم جلده او د دې 452 نمبر صفحه ده. 52 ته وایي او د عربی کې ته کوم نامه واخیسته د کتاب دې معنا څه د پښتو کې لږ راته وایه مری؟ پښتو کې نسته. مستدرک الوسائل د میرزا نوري د تاسې لوی امام ده، لوی امام نو ده. دا څه وایي وکسه وشوته او دا د بل ملا په بل کتاب کې م راوړی ده. المفید فی الارشاد، ارشاد المفید دا د شیخ صدوق کتاب ده. الارشاد مفید نوم خو به دې اورېدلی وي. عن علي ابن الحسين امام زين العابدين عليه السلام چې په کربلا کې ورسره د خپل پلار جانه سره د موږ ځانونه او مالونه دې تر دوی قرباني وي. هر چا چې د امام حسین علیه السلام په شهادت کې یوه خبره کړې ده یا ورباندې خوشحاله سوی تر قیامته دې لعنت وي ورباندې. آمین. تر قیامته پورې دې په هغه چا لعنت وي چې د امام حسین علیه السلام په شهادت کې یوه خبره کړې وي او یا یې خوشحالي ورباندې کړې، تر قیامته دې لعنت وي. او چې چا شهید کړی ده په هغو دې لعنت وي تر قیامته پورې. آمین. آمین. عن علي امام زین العابدین علیه السلام له خپل پلار جان حسین علیه السلام نه روایت کوي. ګوره روایت پرای خلاص شو، راځو بیرته هغه خپلې صفحې ته. دا یو 50 صفحه ده، دا یې 52 صفحه ده. اوس ورته غوږ شه. ان الحسين بشك امام حسين عليه السلام قال لاخته زينب، بيبي زينب خو بپیژنې، زينب عليه السلام دي حسين عليه السلام خور. قال لاخته زينب خور جانتي ويل زينب عليه السلام تي ويل يا اختاه اي خور جاني اني اقسمت عليك فابري قسمي، بشك زتا ته قسم درکوم او د ما په قسم وفا وکړه، د ما په قسم عمل وکړه. لا تشقي علي جيبا، تبه په ما ګریوان نشلوي، ولا تخمشي علي وجها، مخ به نه خمچي کوي، مخ به نه وهي، ولا تدعي علي بالويل والثبور اذا انا هلكت. کله وخت او نه به چیغې و بغارې و پریادونه کوي، نه به ماتمونه کوي، کله وخت کې چې زه شهید کړلی سمه. دا په کربلا کې مخکې له جنګ نه په کربلا کې خورجان جنګ شروع ده، ظالمانو په ده حمله کړې ده او دی خورجانې ته دا وصیت کوي، قسم ورکوي. دا امام حسین علیه السلام. او بیا بل همدغه کتاب کې دې پسې وګوره. زه درته وایم علي جان په خپل کتاب عمل وکړي، په خپل ګوره. قال رسول الله صلی الله علیه وآله ليس منا من ضرب خدود وشق الجيوب. ته خو کنه تا ویل الحمدلله زه ځان وهمه، کنه دا خبره دې وکړه کنه. اوس دا د تا کتاب د رسول الله وایي چا چې مخ دا یعنې داسې ووهل او ګریوان یې وشکول، وایي دا د ما امتي نه ده. اوس درته زه ووایم که نه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جنګ حالات کې و که نه چې هغه شهید شو، زرغخونه شهیدان شو که نه مبارک. چې بیا د پیغمبر تر حضرت حمزه چې هغه ځان ویل، هغه ماتم نه و؟ حمزه رضی الله عنه خو ځان نه ده وهلی، هغه په هغه وخت کې شهید و، هغه شهید سوی و. چې کله د نبي علیه السلام غاښونه شهیدان سو له دې نه مخکې هغه نه پیله نه، کله اول سر کې چې جنګ شروع شو، په اول سر جنګ کې چې مسلمانانو ته بیا فتح هم الله پاک ور نصیب کړ، په هغه وخت کې لا حمزه رضی الله عنه شهید سوی و. بیا چې وروسته کفارو حمله وکړله نو بیا په هغې دومه حمله کې حمزه رضی الله عنه شهید و چې د نبي علیه الصلاة والسلام غاښونه شهیدان سو. دغه متانه پیله ځل دا شی وصیت واورېده نو د هغه نصیحت نه، دا ټول کتابونه د زړه سره داسې وایي. نو دا خو بیا د قرآن کې بیا څرنګې د ولي سیره اهل بیتو سره مینه وکړو، د اهل بیتو غم کې ما ژړا وکړو، فریاد وکړو، دا ولې یې یا نه دی ویلي. قرآن کې یو ځای نه دی راغلی. قرآن کې له اهل بیتو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له اهل بیتو سره مینه دي. موږ ایمان دا ده چې له اهل بیتو سره به مینه کوو، کوم چې قرآني اهل بیت دي. له اهل بیتو سره څوک مینه نه لري هغه مسلمان نه ده. اهل بیتو سره څنګه مینه ده؟ نو د تاسو د اهل بیتو سره څنګه مینه دي چې شیعه کوم ډېر کافر ورته یا ورته بادره ده یا علي جان دا ګوره دا مینه نه ده.
علي جان د زړه سره دا مینه نه ده چې امام حسین علیه السلام وایي ځانونه مه وهئ موږ یې نه وهو هغه امر راته کړی دی نو دا څومره مینه ده تاسې مینه ورسره نه کوئ چې هغه درته وایي ځانونه مه وهئ تاسې وهئ دا مینه ده له امام سره چې امام درته وایي دا کار وکړه تاسې نه کوئ دا مینه ده وګاری صاحب بنا دا کنا خبر دی دیشی گناه کا فیداوی کا گناه دا کنا دا خموت ملوی کنا دا مور سره قسم بنا دا ملګوره امام حسین علیه السلام چې یو خبره راته وکړي موږ بیا منو که بیا نه منو منو غا خبره تاسو دې د مو دي اړیو اعمال باندې روان یو کنه خو خبره ده چې څنګه د مو دین سره منل محبت ګوره د زړه سره ګوره د امام خبره منل زته ته یو ان دغه امامان چې کومه خبره درته کوي د دې منل محبت دی که نه منل محبت ده خبره تاسو زو سویم چې تا نظر کې هر څه شي کوي کنه خو موږ سره مور سره محبت دی مو اړیو قسم ته مور باندې سار مال جان هر څه شي قربان شابه تاسو نو امام عمر رضی الله عنه باندې ولي کار لري ولي توهین او سپکاوی کوي مو ته توهین کړی یو خو واخیا عمر رضی الله عنه مسلمان هو مسلمان خو ټول و مسلمان خو تنګ متامن مسلمان ما دی عمر رضی الله عنه پښتنه درنه کړی دي ځان مینه درنه کړی مسلمان خو ونه مسلمان خو څه ویني چې پیغمبر باندې خدای باندې څوک چې عمر رضی الله عنه ته توهین کوي یا کافر ورته وایي هغه مسلمان ده که نه ده نو هغه بیا مسلمان نه ده څه کافر ورته وایي خو عقیده خو هغه علي جان مننه د موږ د زړه سر یې مننه قربان دي سم زه په خیر الله دې منس الله دې منس الحمدلله زه په خیر مننه الله دې د امام علي علیه السلام د عقیدې هدایت در نصیب کړي دا مو دعا ده درته امين الله جل د امام علي علیه السلام د عقیدې د امام حسن علیه السلام د امام حسین علیه السلام د عقیدې هدایت د رب العالمین جل وعلا در نصیب کړي امين یو دلیل امام حسین علیه السلام نه راکړه له امام حسن علیه السلام نه راکړه له امام زین العابدین علیه السلام نه راکړه له امام علی علیه السلام نه راکړه چې په ماتم وکړي ځان وهویه کمی سهار توره او زنجیران راوه نه خیسل ځان مینو وهر زه به مسلمان نه یم راکړه راځه په خیر مهرباني وکړه خو سید در کوم تل دش کې مو ته بس صبر وکړه مو خبرې تبغیر وچ سید مونږ څه دې دینزیر وای او پاترای سینا وای او شو وای کنه دو مو مولا مینه کې د وایو دی پارات مولا مو نراف مو قیامت ورځې مو شفاعت وکړي صحیح شو دي شي مو مولا ته څه پیدا نشته مو خپل ګناوانو پر وایو چې مولا مینه کې مو وینه تعالی کو صحیح ده چې لسم ریځي کربلا کې لسم ریځي وینه تعالی شي د مغه مو کې مینه کې مو وینه دلو چې مولا مو نه رحم وکړي قیامت ورځې مو شفاعت وکړي خوش کړی سه دی په مینه کې مو وایو او بلدات نه یو علي النوم دي علي ده کدي څه شي نوم ده ټول نشه ښه ګوره د زړه سره اوس کمیله دغه امامانو درته ثابت کړي چې دا کارونه مه کوئ دا حرام او ناروا دي قرآن کریم تم نظم رسول الله صلی الله علیه وسلم تم نظم امامانو تزم علیهم الصلاة والسلام امام علي رضی الله عنه کاری سے خبره وره زه ته بس ته نه راغلی دی خبره حرام دي تو کتاب کې تو هر چی کې قرآن کې هر چی کې ټول هر څه حرام صحیح شو زه بیا کوم زه مولا مینه کې بیا وایم سیده خدای مولا مینه زه په دې ځای کې ټول نشه جانا د زړه سره امام چې یو خبره راته وکړي منو به یې دا محبت ده او که امام یو خبره راته وکړي نیوه منو دا محبت ده ته راته ووایه زه اوس له ټولو امامانو دا درته ثابتوم چې څوک ماتم کوي امامان وایي دا حرام ده چې څوک ځان وهي په زنجیرانو نه مو خبره لګوره کنه دا خبره تاسو ته باز نه راغلی چې دا خبره مو ته وکړه چې ته به دا قیامت کې دغه کسانو یعنی اهل بیت نه مني ویل نه منو د اهل بیت زه ته دا خبره زه درته وایم چې ټول اهل بیت وایي چې دا کارونه مه کوئ تاسې یې ولې کوئ زه تا ته لګیایم چې دا کوم کسان ته په کوم دین روان کړي دي دغه به قیامت ورځې ته شفاعت وکړي چې مطلب دا کسان مو دا شی روان کړي ته به خلاص کړي صرف دا خبره وکړه یا نه اوس غوږ کوم مسلمانان چې زه کوم دین ته رابولم ان شاء الله که د رب العالمین جل وعلا رضا وه دا دین به نجات ورکوي دوی ته په دنیا او په آخرت کې اما زه چاته نجات نسم ورکولی د ما خپله نجات دا د الله جل وعلا په رحمت سره ده اما کوم دین ته زه په خپل دین دومره اعتباري یم چې د ما دین ته څوک راسي د ما منهج ته څوک راسي دا منهج به په دنیا او په آخرت کې نجات ورکوي او پاته زه سوم زه د خپل ځان اختیار نه لرم مهرباني مننه دی بس مولا مشکل کو شو د سیوا کی چې د صورت د درسي دي کنه دا ټول د جماعت کی توزه در سره وي کوم لاري راوړي په دغه لاري مولا خوشال ساته لا اله الا الله باندې ایمان لري ویل نه لرم
لا اله کې ګوره ټول نشي جانا لا اله کې الله وایي چې نسته مشکل کشا لمانه بغیر او ته څنګه وایي چې وایي علي مشکل کشا ده ویل نه مولا مشکل کشا ده څوک وایي زه لا اله الا الله دا خو بدی خو به ایمان لري لا اله الا الله ای خبره تا کوم مولا مشکل کشا زمانه کې ورته لاړسن وته د الله بنده نب کلمه وایي نه دي کلمې باندې باور کوي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم تاسو ته عمر جان تاسو ته ټول ته څوک مسلمان دی هغوی ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم وبخښئ ما خپل ټیک ټاک نه د بل چا ټیک ټاک نه پورته شوی یم د زړه درد به درته وکړم رهنمایي به راته وکړې. ښه قاری صاحب زما پلار او مور دواړه مړ شو راسکه شهید شو افغانستان کې زه خارج کې یم. ښه الله دې مغفرت ورکړي. قرآن شریف مې حفظ کړی و قاري صاحب. ښه همدلته خارج کې مې حفظ کړی او دلته پیدا شوی یم دلته لوی شوی. قاري صاحب یو کال کېږي ما شراب څښلی دي زه نامه نه ده کړی هېڅ کار مې نه ده کړی یو کال کېږي چې ما شراب څښلی درد مې ډېر و پلار مې مړ شوی و کورنۍ مې نه و ما شراب وڅښه اوس قاري صاحب قرآن شریف بیخي له مغز نه مې وتی دي نشم یاده مې نشته له مخې نشم لوستلی شم قاري صاحب له مخې نشم لوستلی مونځ خو هېڅ نشم کولی قاري صاحب هېڅ مونځ نشته ما په ورځې شپو کې مونځ نشته قاري صاحب او چېرته چې ناست یم قاري صاحب داسې راته ښکاري چې داسې څوک بیرېږي باندې ګورم هېڅوک نشته د شپې ویده شم د ورځې ویښ شم پښې مې وګورم لاس مې وګورم ټول زخمي داسې ټپه ټپه یې لکه چې خلک هغه کوي هغسې قاري صاحب څه وکړو ټول قرآن له مغز نه مې وتی دي هېڅ شی نه شم ویلی له مخې نه نه شم لوستلی مغز مخ څه کوي هغه مې چې حفظ کړی و هغه خیر دي اوس له مخې نه نشم لوستلی قاري صاحب له مخې نه ما ته کومک وکړي ما ته رهنمایي وکړي پلیز. سترګو دې زړه سره اول خو الحمدلله ووایه چې زړه کې دې اوس هم ایمان پورته غورځي الحمدلله هر څه به شکر الحمدلله وایم هر څه ثانیه شکر الحمدلله وایم خدایه ما یې وبخښه مونځ کوم سجده کوم قاري صاحب مسجد ته لاړم سجده مې وکړه توبه مې ویسته خدایه ما وبخښه بېرته مې هماغه لاره کې راوله خدایه وبخښه نه مې راولي نه پوهېږم ولې قاري صاحب. الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې موږ تاسو ټولو ته وایي ما ته دونه مهربانه رب لرو ودې الله بنده ولې مایوسه سوی ولې دې الله له رحمت نه امیده سوی موږ تاسو باید الله جل وعلا له رحمت نه امیده نسو ما ته داسې عظیم رب لرو چې تا مغفرت په الله جل وعلا باندې نه بوج کیږي الله چې تا باندې رحمت وکړي د الله په خدای کې کمی نه راځي الله جل وعلا ستا ته مغفرت ونه کړي الله جل وعلا چې په تا باندې رحمت ونه کړي د الله په خدای کې زیاتوالی نه راځي د زړه سره الله جل وعلا قرآن کې څه درته وایي قل ای د ما پیغمبره د تا نوم څه شی ده نوم دې څه شی ده اصلي نوم دې اصلي نوم مې محمد عابد ده محمد عابد جان الله محمد رسول الله ته وایي قل ورته ووایه ما وتاخی وایي ای د ما پیغمبره دا شفیع الله مؤمن ته و عابد جان ته و طاهر صاحب ته و عمر جان ته و دلاور جان ته و افغان صاحب ته دې ته ووایه یا عبادي ای د ما بندګانو ښه راته متوجه سه د زړه سره یا عبادي ګوره الله داسې نه درته وایي چې ای شراب خوره الله داسې نه درته وایي چې ای زنا کوونکیه الله درته وایي قل یا عبادي بیا هم الله د عباد د بنده غږ اواز درته کوي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چې تاسو په ګناهونو کې په ځان تیری کړی ده یعنی زیاتوالی مو په ګناهونو کې کړی ده ګناهګارو بندگانو طرف لا بندگان وایي الله دا نه درته وایي چې له بندګي دې وباسي د زړه سره اوس خو به د یو کال شراب خوړلی چې دا یو کال کې دا ټوله دنیا دې په ګناهونو باندې ډکه کړې وي بیا سیم رب جل وعلا ته د زړه په اخلاص را واپس سي او پر رب دې ښه ګمان وکړي دا ټوله دنیا چې د له ګناهونو ډک وي دا ټول اسمانونه چې د له ګناهونو ډک وي رب به بخښنه درته کوي ګوره څه درته وایي قل یا عبادي الذین ای د ما پیغمبره
ورته ووایه چې هغه انسانانو د ما هغه بندګانو ته ووایه چې په ګناهونو کې تیری کړی، په ځان یې ظلم کړی ده، یعنی ګناهونه یې زیات کړي دي او زیات ګناهونه یې کړي دي. څه ورته ووایم؟ پیغمبر علیه السلام ته رب وای ورته ووایه نو ربه څه راته ووایي محمد رسول الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله، منا امید کیږي دی الله له رحمته، ما مایوس کیږي دی الله له مغفرته، منا امید کیږي دی رب له مهربانینا، منا امید کیږي دی رب جل وعلا له احسان. خائربه موږ نه امید کیږو څه را سره کوي؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، ورست الله واي الله جل ان الله يغفر الذنوب، بشك الله مغفرت بخون كيد دي گناهونو، دي ما گناهونه ډیر دي ربا جميعا، رب خپل راته وايي جميعا ټول گناهونه درته معاف کوم، تو خو لیک را واپس سماته، تو خو په ما باندې خو ګمان او امید وکړه، رب درته وايي دي ما بنده، عابد جانا، شفيع الله، عمر جانا، بل 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 څونه ګناهونه به دي کړي وي. یا الله رحمت لوی دا عابد جانا کدي دي تا ګناهونه دي الله رحمت وعابد جانا دي تا ګناهونه ډیر دي کدي الله جل وعلا رحمت دی الله رحمت خو ذات خو هغه ته نو کله چې کدي تا ګناهونه ډیر وي دي الله پر رحمت، نو بیا دغه سینه امیدي وکړه لکه دا اوس، او کدي تا ګناهونه کم وي دي الله رحمت زیات وي، یا الله مغفرت زیات وي، یا الله خدای لوی وي، یا الله ذات لوی وي، نو دی الله له رحمت منه امید کېږي د زړه سره. الله جل وعلا ته داوس لاړسه او رب جل وعلا ته ووایي چې ربه دي ما خالقه، په کومه ګناه چې ته له مانه خفه یې او لمانه دي عبادت خوند اخیستلی ده، په هغو ګناهو مې درته توبه ده را سره ووایه، زه چې کوم څه وایم هغه را سره ووایه یا الله یا الله. اوس هم په جاینماز باندې ناست یم قاري صاحب. یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم. د جبریل علیه السلام ربه، د جبرائیل علیه السلام ربه، د میکائیل علیه السلام ربه. الله اکبر. د میکائیل علیه السلام ربه، د میکائیل علیه السلام ربه، د اسرافیل علیه السلام ربه، د اسرافیل علیه السلام ربه، د محمد رسول الله ربه، د رسول الله ربه، د ټولو انبیاء او رسولانو د ټولو کائناتو ربه، د ټولو کائناتو د ټولو مسلمانانو ربه. ربه لمانه په څه خفه یې؟ په کومو ګناهونو رانه خفه یې؟ الله اکبر. همدغه اوښکې دغه زړاګانې دي د رب د قبلېدا په معنا باندې دي چې رب بیرته قبلوي په بندګي باندې دي ودې زړه سره همدا نښه او نښانه دي د چې رب جل وعلا د بیرته په بندګي قبلوي. وایه چې په کومو ګناهونو رب ته ما خفه کړی یې؟ یا رب په کوم ګناهونو مې چې کړی دی ته خفه شوی راس یا الله، او لمانه دي د عبادت خوند اخیستلی ده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. او رب لمانه چې دي په دې کومو ګناهونو په وجه د عبادت خوند او توفیق رانه اخیستلی ده. یا رب په کومو ګناهونو چې د ما د عبادت ستا د دروازې ما باندې بند کړی ده هغه راپورې مې خلاص کړه خدایه. په هغو ګناهونو مې درته توبه ده یا الله. یا رب توبه مې دي، هر ګناه مې چې کړی توبه مې دي یا رب، یا رب دي. همدا دعا الله جل وعلا ګورو بخونکی ذات د زړه سره دا ټولو مؤمنانو ته وایم رب جل وعلا هغه ذات ده. ګوره الله دې بنده په شکل معامله نه در سره کوي. ګوره که ته اوس زه کېدای شي اوس د بعضې خلق تا وپېژني، کېدای شي تا ته ووایي چې ته شرابي یې، الله شرابي لا نه درته وایي. څوک ما نه ده لیدلی قاري صاحب چې ما شراب څښلی. خو خیر مثلا د انسانانو طبیعت درته ښیم، د انسانانو په منځ کې که د یوه ګناه وکړه ټول عمر دې په هغه نامو یادوي. رب جل وعلا دې د شرابي په نامو نه یادوي. رب جل وعلا بیا هم بنده درته وایي. رب جل وعلا بیا هم د بنده آواز درته کوي یا عبادي، د ما بندګانو. الله اکبر. نو هغه عظیم رب، هغه رحمان رب،
هغه له ننه بات مه خفه کوه زړه سره لاړ شه هلته سجده کې چې دې څومره ګناهونه دي وایي ورته یاده کړه الله در باندې عالم ذات ده الله در باندې خبر ده نو ورته ووایي چې ای ربه دې ما توبه ده ای ربه قاری صاحب هر شپه اوس هم 1 بجې د شپې دي هر شپه په جای نماز اوس دستي په جای نماز باندې ناست یم د اوس دستي په جای نماز باندې ناست یم چې یا رب ومې بخ هر شپه ناست یم همدا د ایمان نښه ده د زړه سره دا د توبې د قبلېدو چې زه د زړه درازه مې ډېر دي اوس دستي مې تا سره غږېږم دومره مې د زړه درازه ډېر شوی دی چې هېڅ پوښتنه مه کوه قاري صاحب زه بعضې اذکار د ما د ټیک ټاک ته ننوځم بعضې اذکار درته ښیم درود په نبي علیه السلام باندې ډېر کړه یو درود په نبي علیه السلام ذکر ډېر کړه کوم ذکر بعضې اذکار ما په ویډیوګانو کې درته ښودلي دي دا ذکر ډېر زیات وایه لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم دا دعا د زړه سره وایه الله به د زړه له اطمینانه درته ډک کړي الله په قرآن کې درته وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب په 5 خبرې باندې عمل وکړه ډېرې اسانه دي انشاءالله دا 5 خبرې باندې عمل وکړه یو هفته بعد به ما ته راځي او راته وایي به چې قاري صاحب الله دې تا ته اجر درکړي اول دې د سترګو حفاظت وکړه ښه که په موبایل کې وي او که په ټلویزیون کې وي او که په بازار کې وي ښه او کوم ګناهونه چې پټ کوي ته په ځان باندې خبر یې چې په پټ په موبایل په بل ځای کې کوم ګناه ده چې تنها یې او په پټه کې دا ګناهونه مه کوه یعنی دا فکر وکړه چې الله جل وعلا حاضر و ناظر ده راته ګوري ویني مې په پټه کې ګناه پرېږده په تنهایي کې ګناه پرېږده د سترګو حفاظت دې وکړه دعا لمونځ کوه چې په هر حال کې وي په مسجد کې وي تنهایي لمونځ مه پرېږده او د قرآن عظیم شان یو آیات 2 آیاته یو صفحه نیمه سفاره چې څومره د وسو طاقت او د تلاوت مه پرېږده یو نشم بلای نشم هر څه چې کوم لیر نشم یو کلمه نشم بلای تو اوس ما سره ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وای انا دي زړه سره بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ښه زه به اوس هغه آیاتونه درته وایم که په تا باندې د یو بل شي نښ او نښانه وکیدای سي هغه دا مرزه به یو وخت کې ټولو مسلمانانو ته دا دم ورکوم په دې میډیا کې صرف جل وعلا ښه زه دا بعضې آیاتونه وایم ته هم راسره وایه ښه سیده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او دا ما یو دم په دې المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې کې پرېښې ده په هغه باندې مې لږ عمل وکړه الله جل وعلا به دې له هر څه نه وساتي او الله جل وعلا به دې حفاظت وکړي ښه مننه قاري صاحب ښه وایه را سره وأوحينا إلى موسى إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة
السحرة ساجدين ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين برب العالمين رب موسى رب موسى وهارون وهارون رب موسى رب موسى وهارون وهارون دا یو آیات درته وایم نور دی جسم ته ګوره چې جسم دی په څه شکل در سره کیږي ښه راته متوجه سه دغه دوه آیاتونو ته چې بیا کومه نښه در باندې راځي هغه بیا ځان سره دغه کړه معلومه کړه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله ما أدرك إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين بس ما شاء الله ما شاء الله خدای جل وعلا بدي ان شاء الله حفاظته ساتنك يا طول العمر باندې ما د ادم یوازینی کستی ستات درو کړل بل چاته مینه د کړی نه کوم او الله جل وعلا دې تاسو حفاظت وکړي کوشش وکړه په غشانو باندې عمل وکړه او یو دم مدي المؤمن در الحفاظ یوټیوب باندې کې کړی ده فقط اگر واخله په خپل باندې وای آیاتونه او سورتونه می ټول درته خودلې دي او یو ست لوبو باندې چوف کړه هغه ټول آیاتونه ور باندې وای د سخلیت رانږدې کړه تر وو ورځو پورې سکله غسل کوي وو ورځ یا وو واري همدغه عمل وکړه ان شاء الله الرحمن خدای جل وعلا به مو حفاظت وساتنه وکړي ښه او کوشش وکړه غو 15 کارونه وکړه قران کریم ما پرېږده خاصه هر قسم وی می پرېږده ښه نو دی الله جل وعلا خفغان خو همدغه سويس دی الله جل وعلا رضا بیرته الله به خپل رضا نصیب کوي د توبې او د ایمان نه خده الله د توفیق در نصیب کړي تر یوې هفته پورې په دې ټول شانو باندې عمل وکړه خالص سره بالکل الله مملس الله محافظ تاسو نن ډیره مننه عمر جان ډیره مننه درسکه چې راپورته وکړو تاسو ټول نه مننه دا اوس د مو سره چې خبري وکړلې هي مکه وی ولا هزه اوس احساس دي څه شي د در سره تسر دراسه به ډیر شوی ده ها پروانه بس رب ته یو کړ پروانه کې څومره زاړي رب ته وزاړه او بل اغه دم باندې تر وو ورځو پوری لازمی عمل وکړه تر اغه ورځو تر وو ورځو پوری اغه ضروری درې ورځې دې وکړل پروانه کې خو څومره دي زیات کول الله جل وعلا به چې اوس وای نه قاری صاحب
دغه خو ستا خو دغه ټول آیتونه الته پکې سته ښه د المؤمن دارالحفاظ د یوټیوب پاڼې ته لاړ سي نو الته یو دم ده د سحر او د جادو قرآني علاج دا کوي الله به شفا درکړي که نه وي رب جل وعلا به مو وساتي ښه بالکل بد نظر و د سحر و د کوډ وغیره ډېر یو عظیم دغه ده دم د قرآني علاج ده ښه زه په خیر الله دې مل سره الله مو وساته خدای مو وساته جزاك الله خالي صاحب الله تعالی په علم او عمر کې برکت واچو الله مو مؤمنان ترې مستفید شو بارک الله بعد یې اجر درکړي قاری صاحب